السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. سهار 9 بجې دي تقریبا. نن له خیره سره د ذکرا سره راوتلی یم او بد خبر دا دی چې ذکرا او زویا نن له خیره سره ځي راسه. د څو ورځو لپاره راسه مسافر کېږي، ځي د ماما کره. ماما ویل شی مې به ور واخلم په بازار کې. هغه بعد بیا ارمان نه یم، یا به څو ورځې فراق کې زما و د دوی تر منځ. زویا هسې ځي ذکرا راسره ځي د څو ورځو لپاره د نیکه کره ځي، ماماګانو کره ځي. نو زویا چیرې ځې؟ ماما کره ځې؟ یا څو ورځې تېرې چې ماما کره ځې؟ دوې ورځې نه ډېرې ورځې تېرې. راځه چې ولاړ شو اوس به په خانو کې شیان در رانیسم، بیا د ماما راځي به لارې بیایي. صحیح دی؟ راځه شکرا راځئ 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 چې ولاړ شو په خانو کې. دی چیني څنګه دی؟ نن هغوی اول ذکرا ته وګوره. دا خو نو بس دونه چندانې پوهېږي نه چې زه چیرې ځمه. بله دغه دغه د زویا. خوشحاله یې که نه یې خوشحاله؟ د ماما کره ځې؟ څه وخت راځې؟ ډېرې شپې به نه کوې. داسې څه وایه دلته راسه؟ چې ډېرې شپې نه کوې بیا یوازې راځې؟ زه به دې نه یادېږم نو. ذکرا خو ماشاءالله یو څه وزن هم لري، سړی ستړی کوي. بس د باندې ډېره خوشحاله یي چې داسې ریس کوي. وینې پای پای نه ځي؟ ته ځې پای پای؟ څنګه ځې؟ لاس ورکړه ذکرا ته، لاس ورکړه. شاته سره وکړه، مازې سره وکړه. درځئ له خیره سره چې سټور ته مې بوځمه، دوکان ته شیان به در رانیسم. ښه سهار وختي دی. وینې خاص رشم نشته، بیروبار نشته په ایمونونه کې. ذکرا عاطف څنګه نیولې ده؟ انا خوشحاله یې چې د باندې راوځي، داسې خوشحاله یې. ورسېدلو زویا. بیا ماښام لګېږي دلته. دا نوی ځای جوړ شوی دی د جوسو د دې شیانو لپاره. دا ما ورته او ذکرا له خیره سره راځي. صحیح دا خوشحاله ده، اوس ښه خوند ورکوي. السلام علیکم. څنګه یې؟ جوړې په خیر یې؟ شکر. څنګه راوتلی؟ ورځه مرچی کوي دلته څه کوئ؟ ته دې خو دلته دې ته ورته څه شی غواړې؟ وعلیکم السلام. یا ته مه شوه، تا ته خو در معلومېږي. دا رقم به نو کم شی غواړې؟ زه یې درکوم. راسه دې خوا ته راسه، په دغو کې څه شی غواړې زویه؟ په هغه المارۍ کې شته.
ډېر خوندور ټول د کوچنیانو د خوښ شیان دي دلته خواږه خواږه موږ ته را خوند راکوي ذكرياته كشني كشني ندواني دي ذكرى كشني كشني واخا كشني كشني ندواني دي يا لا تاتا ندر أحلام ايوه ترى كم يندوانا غواري سريع سيد شاف ايوه شيء نور تمرة واحد دي خاطر ده دي وده كل درينكس دي كان يشوفون كوا ايوه شيء واسمه ولا يدتين ثلاث كنيدة ذاك ايوه كوا اخ ايوه شكلي ترى واحد بس هي دغست السيدة زويا هذا شيء سيدي ها لا هذا مرح يا ده ذكريات النور كيف بسي دارك دارك تدروا اخ دارك نعم سيدي بالا سيدي زويا په ژړا واخه زويا بس ما جاء على دا راك دا به زه دغه ته ور دا زبير تبع ولا تبسم تبع سام هغه ته بیا مړه واخ شو تر واخ دا به ډیر خواږه هغه دوه دانې را دا څه وسولې چی دا دي بيجي لك زويا وجه الويدي ذكريات وشان واكستر ما مرته د شخص تایید دا څه وسولې چی څلور دغه سو دوه غس دا به 15 دي څونه ګرام دي دې ته ګور چپس راوخ چپس نګرافته چپس صوص حساب لازم کلچې خو به نه غواړي دا راخلي کنه را شش عشان دا شي نه راخي انا كنت مو اجيب كي واحد اجيب كي واحد راسي ونسى طول سبيد سوا وتشيل داش هذا خليتك دې ډېر ښه شان دي وشدي كان توجي وتا ندور بين سعيد خدای په امان زویا خو وژړله بلا ځو سفر لري زویا هم سفر لري زویا دغه دي ستړی کړم بالا دې کې داس ورکړه ډېره لرې ځای مې په
دغه کې راوستو په غېږ کې مې راوړه ذکرا ستړی کړم ذکرا راکړه مې بابا ته راکړه ما ته راکړي بل چا ته نه ورکړي ما ته راکړي ما زړه لري زویا ته راکړې ګوره زویا یې هم راکړي بیخي دې خسته کړمه زویا ذکرا ځان اچولي او ځان یې اچولي بېشک یخ دې اوسو ذکرا یخ دې اوسو یخ دې اوسو الله څونه نیمګړني دي ذکرا واره ذکرا دې خواته وګوره بابا ته وګوره چې چیرې ځې اوس د خیره سره اوس راسه مسافرېږي بیا به نو یو څو ورځې به بس د دوی په یادو کې زه پاتېږم نو ماشومان دي چې بیا 2 ورځې نه وي راسره بس یادېږي نو ذکرا زویا نوم یې راڅه غلطېږي زویا چیرې ولاړې ته د زویا ولاړه بیرته راغلو کور ته تقریبا دا به یو زبیر ته ورکړمه یو به تبسم ته دا د زبیرو د تبسم دي ستا نه دي ستا د دغه دي هندوانې دي ښه واسه تبسم واخله دا څه شي دي څه شي دی ته ما ته ووایه څه شي دی واخله دا ستا راسه زبیره راسه زویا دا به ده ته ورکړم ښه تا ته مې چیش در ولاړ کوم دې ته ښکاره کړه ته یې هم ښکاره کړه زبیره ته یې هم ښکاره کړه تبسم بس صحیح شو دا ستاسې د ټولو کار وشو ورې که هندوانه سپینه دې کړه ذکرا کې دي ډېره غټه نه ده پر واخله ما ته وګوره ذکرا وایي ډېر غټ شی دی خوړلی دی جوی دا و د نن ورځې ولاګ نو تر راتلونکي ولاګه پورې ما ته راکړي اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان